د تحصیل مندڼ په یونین کونسل مخړنی کې پخوانی ګنبد معلوم شوی. په سوونو کاله پخوانی دغه ګنبد د خانانو ډیری نه په 1 کیلومتر فاصله کاریزو کلي کې دی. د ګنبد په وجه ډیر خلک دغه کلي ته ګنبد کلي یا ګنبد میرا هم وایي. د دنګو دنګو غرونو په لمن کې آباد دغه ګنبد باره کې مقامي خلکو ته څه معلومات نشته چې دا چا جوړ کړی. د غټو غټو ګټو نه جوړ دغه ګنبد باره کې ځایي خلک بس دا وایي چې دا زموږ د نیکونو د یادو هم نه دی. تقریبا په 15 مربع فوټه آباد دغه ګنبد د خټو او ګټو جوړ دی چې هر دیوال یې تقریبا 3 فوټه پلن دی. ګنبد ته د دننه تلو دپاره یوه وړه دروازه ده چې به ورته په ټیټ سر داخلیږي. د ګنبد سره ډېرې کیسې هم مشهورې دي ولې ځایي خلک دغه کیسې په میډیا نه کوي. د ګنبد سره په خوا کې پخوانی مقبره او خوا او شا د خلکو کورونه آباد دي. ګنبد ته د تلو دپاره د سړک سهولت نشته ولې بیا ورله هم د لرې لرې نه خلک تماشې له راځي. کو د بونیر ضلعي انتظامیه یا د ارکیالوجي محکمه د دغه ګنبد دوره وکړي نه پته به ولګي چې د چا طرز تعمیر دی. بله دا چې ګنبد په نړېدو دی او د محفوظ کولو دپاره یې ګامونه پورته کول پکار دي.